سلام د دې مهال خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن جمعه د 1492 هجري المریز کال د مرغومي شلم او د 2020 میلادي کال د جنوري 10 نیټه ده. دا هم پوره خبرونه ویاند سید ادریس سادات. نظام الدین قیصاري په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګرۍ کې دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د حکومت او د غیر مسؤلو وسلوالو د قومندان نظام الدین قیصاري ترمنځ د بیا ځل لپاره د روغې جوړې هڅې روانې دي او قیصاري له خپلو پخوانیو امکاناتو او افرادو سره یو ځای بیرته مزار شریف ښار ته راستون شوی ده. د جنبش ګوند غړي وایي حکومت د خپلو سیاسي اهدافو لپاره له دا ډول افرادو سوء استفاده کوي، خو حقوقي شنونکي وایي که حکومت له نوموړي سره جوړجاړی کړی وي دا پر قانون ملنډې وهل دي. حکومت تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د غیر مسؤلو وسلوالو قومندان نظام الدین قیصاري چې له زندانه تر ازادېدو وروسته یې تېره میاشت حکومت د نیولو لپاره عملیات ترسره کړل او ګڼ کسان پکې ووژل شول. یو ځل بیا بیرته مزار شریف ته راستون شوی دی. یوې سرچینې له نوم ښودلو پرته کابل نیوز ته وویل چې د نظام الدین قیصاري کسان بلخ ته راستانه شوي، خو خپله قیصاري په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګرۍ کې دی. د نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره تېره میاشت افغان ځانګړو ځواکونو د نوموړي پر کور 48 ساعت عملیات ترسره کړل چې د څو کسانو پر وژل کېدو سربیره خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم پکې واوښتل. د جنبش ګوند غړي وایي حکومت د خپلو سیاسي اهدافو لپاره له دغه راز افرادو سوء استفاده کوي. مطمئناً با تجارب تلخ گذشته ها این معامله و این تفاهم و این توافق حکومت با قیصاری شما شاهد باشین که این مقطعی است، فقط به خاطر عزیز که او را چطور بتانه در چنگالشان بیاره، چطور بتانه او را در حلقهشان داخل بسازه. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د نظام الدین قیصاري او حکومت ترمنځ د سیاسي جوړجاړي هڅې روانې دي او نوموړی له خپلو پخوانیو امکاناتو سره یو ځای بیرته مزار شریف ته راګرځېدلی. د ولسي جرګې ځینې غړي چې د یادې موضوع د څېړلو لپاره بلخ ته تللي وایي دغه موضوع د پوښتنې وړ ده او دوی یې په تړاو څېړنې کوي. یک گروه حقیقتیاب از مجلس نمایندگان تعیین شده در مورد قضیه قیصاری صاحب. این هیئت میره نتیجه تحقیقات خود، گزارش خود از مراجع مربوط به دست میاره و بعدا به مجلس عمومی ارائه میکنه. خو په ورته وخت کې حقوقي شنونکي وایي حکومت له قانون څخه وسیله جوړه کړې او د دې پر ځای چې مجرمین زندان ته ولېږي سیاسي جوړجاړی ورسره کیږي. شنونکي وایي که نظام الدین قیصاري مجرم وي باید د جوړجاړي پر ځای زندان ته واستول شي، خو که بې ګناوي باید په مزار شریف کې د هغه خلاف د ترسره شوو عملیاتو سپیناوی ورکړي. قانون یو وسیله دوی جوړه کړې ده د خپل ته د قدرت رسیدو لپاره او د قدرت ته د پاتې کېدو لپاره، خو یو څه د حکومت هم دې ته متوجه اوسي چې دغسې کړنې د دیموکراسۍ تضاد اصل رامنځته کوي، یعنی دیکتاتورشپ رامنځته کوي. مزار شریف ته د نظام الدین قیصاري د افرادو راستنېدل او د جرمني په قونسلګرۍ کې د نوموړي حضور داسې مهال دی چې له دې وړاندې د غیر مسؤلو وسلوالو بل قومندان علي پور هم چې په همدې تور نیول شوی و د ولسمشر د مرستیال په ضمانت آزاد شو، خو ویل کېږي حکومت یې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د بیا نیولو اراده لري. په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواک د چورلکو سقوط پیښې ډېرې شوې دي. په تېرو څو ورځو کې په فراه، هلمند او پکتیا ولایتونو کې د ملي اردو 3 چورلکې راغورځېدلې دي. د پوځي چارو شنونکي د دې کار لامل د اړوند مسؤلینو بې کفایتي بولي. وایي د هوایي ځواک د حفظ و مراقبت د نشتوالي له امله د پیاوړي کېدو پر ځای ورځ تر بلې کمزوری کېږي. په همدې حال کې ملي دفاع وزارت هم د چورلکو د راغورځېدو لامل تخنیکي ستونزې بولي. په تیره یوه اونۍ کې په فراه، هلمند او پکتیا ولایتونو کې د افغان هوایي ځواک 3 چورلکې راغورځېدلې دي. د چورلکو د سقوط دغو پیښو د اندېښنې راټوکولې دي چې هوایي ځواک د پیاوړي کېدا پر ځای د تجهیزاتو له اړخه د کمزوري کېدو په لور روان دی. د پوځي چارو شنونکي د مسؤلینو بې کفایتي، د ظرفیتونو ټیټوالی او له مسلکي کادرونو څخه نه استفاده د پوځي چورلکو د سقوط عوامل بولي.
قوي مراقبت ته او ترمیم ته ضرورت لري چې هغه متاسفانه موږ نه لرو په افغانستان کې. او ظرفیت هم یو مهم هغه دی ځکه هر کله په نړۍ کې کچېره کوم طیاره خصوصا هلیکوپټر هغه سیفټي وسایل پکې ډیر زیات وي، یعنی کله چې سقوط کوي هغه ډیر مختلف الارمونه لري. اضطراري نشست یعنی 90% زمینه برابر وي چې دوی اضطراري نشست کوي او طیاره جوړه پاتې شي، مګر په داسې یو شکل باندې نه راځي چې هغه وغورځيږي عملیات ټول مړ شي. ورزیده پیلوټان او تخنیکران د طیارو هغوی په کور کې نول سوي دي بدبختانه، او د څو میاشتو یا د یو کال یو نیم کال په موده کې د ټریننګ په نتیجه کې که یو څوک پیلوټ کیږي نو دا به بیخي معجزه وي. په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو هوایي صنف لا هم تکمیل نه دی، شنونکي د هوایي ځواک په اختیار کې د بهرانیانو لخوا د ورکړل شویو الوتکو او پوځي چورلکو د حفظ او مراقبت په برخه کې د افغان هوایي ځواک رهبري د مدیریت په ضعف تورنوي او وایي چې پر وړاندې مسؤلین بې تفاوته دي. دغه طیاره چې له پکتیکا نه راتله، پکتیکا کې عملیات لرل، پکتیکا کې وظایف لرل، دوی تیل نه لرل او د تیلو د کمبود په وجه راتلل له پکتیا نه تیل اخیستل. ولې پکتیکا تیل نه لري او ولایت نه ده؟ دا چا ګناه ده؟ دا د موږ د مشرانو ګناه ده چې پکتیکا ولې تیل نه لري د طیارې. او کله چې هلته عملیات کېږي دوی مجبوریږي راځي پکتیا کې، له پکتیا نه تیل باید واخلي، هغه په لاره کې تیل وخلاصېږي او مجبوریږي چې نشست وکړي. خو د ملي دفاع وزارت مسؤلین په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواک د پوځي چورلکو د غورځېدو عوامل تخنیکي ستونزې یادوي. بله طیاره هم چې په ګردیز کې وه هغه فقط بیا هم یو تخنیکي ستونزه وه، اما کله چې دا له ځمکې نه د الوتنې پر مهال دا له تخنیکي ستونزو سره مخېږي، دوباره برته اضطراري نشست کوي. دا معمول دی په ټوله دنیا کې داسې راپېښېږي او اضطراري یا بیړنۍ ناسته کوي چې طیاره ستونزه ولري. او بله پیښه چې په فراه کې وه موږ په دې باندې تحقیقات کوو او لا تر اوسه پورې تحقیقات پای ته نه دي رسېدلي، نو تر ډېره پورې کېدای شي د هوا دلیل اوسېږي. د افغان هوایي ځواک د پوځي چورلکو سقوط کېدو په باب اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په تیر 2013 میلادي کال کې د افغان ځواکونو 10 بېلابېلې پوځي هلیکوپټرې د عملیاتو پر مهال سقوط شوې وې. د واشنگټن پوسټ خبریال وایي د افغان جګړې په تړاو د دې ورځپاڼې ټول خپاره شوي اسناد واقعیت لري. ریک ویټلاک چې د افغان جګړې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو د پوځي چارواکو پټ اسناد افشا کړل. له امریکا غږ سره په مرکه کې وایي هیڅ امریکایي چارواکي د اسنادو د رد لپاره مناسب دلایل نه درلودل، ځکه په وینای هغوی پوهیږي چې خپاره شوي اسناد حقیقت لري. نوموړی وایي امریکایي چارواکي په افغانستان کې هغه څه اوس ترسره کوي چې باید 14 کاله وړاندې کړي وای. د واشنگټن پوسټ خبریال چې د افغان جګړې په تړاو د امریکایي چارواکو له لوري پټ شوي اسناد افشا کړي وایي د راپور ټول معلومات له معتبرو سرچینو ترلاسه شوي او واقعیت لري. ریک ویټلاک له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي هیڅ امریکایي ادارې د خپرو شوو اسنادو د رد لپاره مناسب دلایل نه درلودل او ټول پوځي چارواکي په دې پوهیږي چې خپاره شوي اسناد واقعیت لري. دا معلومات موږ ته چا نه دي راکړي، بلکې د امریکا د اساسي قانون پر اساس موږ له محاکمو څخه ترلاسه کړي دي. د مقالې له خپرېدو وروسته د امریکا د خلکو غبرګون ډیر جدي و، خو یو څه چې مهم دی هغه دا دی چې هیڅ امریکایي چارواکي د دې اسنادو د رد لپاره دلایل نه درلود، دا ځکه چې پوهېدل خپاره شوي اسناد واقعیت لري. نوموړی وایي امریکایي چارواکي په افغانستان کې اوس هغه څه ترسره کوي چې باید 14 کاله مخکې ترسره کړي وای. هغه وایي امریکایان پوهېدل چې طالبانو په 2002 او 2003 میلادي کال کې ماته خوړلې وه او وضعیت دې ته چمتو چې دغه ډله باید په سیاسي پروسه کې شامله شي، خو د بوش ادارې هغوی ترهګر وبلل او په دې باور و چې ماته ورکولی شي. طالبانو په 2002 او 2003 کال کې ماته خوړلې وه، خو امریکا هماغه مهال فرصت له لاسه ورکړ
که امریکایي چارواکو د هغوی له مشرانو سره اړیکه نیولې وای ممکن و چې هغوی سیاسي پروسې ته شامل شي، خو د دې پر ځای هغوی ترهګر وبلل شول او د بوش اداره په دې باور وه چې کولی شي ماته ورکړي. خو دا د امریکا 14 کاله وروسته هغه څه کوي چې باید هماغه مهال شوي وای. د واشنگټن پوسټ خبریال دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د افغان جګړې په تړاو د یاد رسنۍ له راپور وروسته د امریکا لوی درستیز او دفاع وزیر دغه راپور رد کړ. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویل امریکایي لوري سره هر څه نهایي شوي یوازې د تړون لاسلیک پاتې دی. سهیل شاهین وایي په سیمه کې د واشنګټن او تهران ترمنځ راپورته شوې لانجه د افغان سولې پر بهیر هیڅ اغیز نشي کولی. نوموړی وایي اوس مهال د دواړو لورو ترمنځ ټول مسایل نهایي شوي یوازې د سولې تړون لاسلیک پاتې دی چې په نږدې راتلونکي کې به وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر له دې وړاندې ویلي ول چې تهران د افغان سولې پروسې پر وړاندې خنډونه جوړوي او دغه پروسه زیانمنوي. بلخوا په ایران کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو له امله د هیواد زرګونه افغانان را ایستلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په 2019 میلادي کال کې ډیری افغان کډوال چې لوی شمېر په ایران کې او په زور افغانستان ته استول شوي چې اوس مهال له جدي ستونزو سره مخ دي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې وایي تیر کال 4,58,000 افغان کډوال افغانستان ته راستول شوي چې ډیری له ایران او پاکستان نه راغلي دي. پوره تفصیل په دې ریپورټ کې. د مهاجرت نړیوال سازمان وايي په ایران کې له اقتصادي ستونزو زیاتېدو او نړیوالو بندیزونو وروسته دغه هیواد سلګونه زره افغان کډوال په زور افغانستان ته استولي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي تیر کال 4,58,000 افغان کډوال افغانستان ته استول شوي چې لوی شمېر یې په ایران کې میشت کډوال وو. په ایران کې له اقتصادي بحران وروسته دغه هیواد د افغان کډوالو په ایستلو پیل کړی. ډیری افغان کډوال هلته په تور بازار کې په کار بوخت دي، خو په دې وروستیو کې هلته وضعیت بدلون موندلی او ایران اړ شوی چې افغان کډوال په زور بهر کړي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په تیر میلادي کال کې 7,73,000 کډوال یوازې له ایران څخه ایستل شوي چې ډیری هغوی قانوني اسناد نه درلودل. یاد سازمان وایي له ایران سربیره له ترکیې، پاکستان او اروپایي هیوادونو څخه هم زرګونه کډوال ایستل شوي چې اوس مهال په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. تیر کال له ترکیې، پاکستان او اروپایي هیوادونو څخه زرګونه کډوال په جبري ډول ایستل شوي. افغانستان کې هغوی اوس په نامناسب وضعیت کې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان په اړوند ادارو غږ کړی چې د کډوالو او بې ځای شوو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي او د هغوی وضعیت ته رسیدګي وشي. په وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له امله زرګونه کورنۍ خوست ته راکډه شوي دي. د خوست ګلان کمپ اوسیدونکي وایي د پاکستاني پوځ لخوا ځورول کېدل او له همدې امله دوی اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او خوست ته راشي. هغوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او له افغان حکومته غوښتنه کوي که بیړنۍ مرستې ورسره ونه کړي ممکن ځینې کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه بې ځایه شوي وایي د پاکستان پوځ هغه ستراتیژیکې او حاکمې سیمې چې د ډیورند کرښې ته نږدې دي له کډوالو خالي کوي او خپله پکې ځای پر ځای کیږي. له دې وړاندې په وزیرستان کې د ضربعز په نوم هم ورته عملیات ترسره شول چې له امله یې زرګونه کسان له کرښې دې غاړې ته راکډه شول. د تورخم جلال آباد پر لویه لار د ترافیکي پیښو کچه لوړه شوې ده. یو شمېر موټر چلوونکي ولسي وګړي شکایت کوي چې د تورخم جلال آباد پر لویه لار د موټر د ګڼې ګوڼې له امله ترافیکي پیښې ډېرې رامنځته کیږي. دوی پر دې لار د ترافیکي نښو د لګولو غوښتونکي دي او وایي دا چاره کولی شي چې د پیښو د رامنځته کېدو ګراف راټیټ کړي. په همدې حال کې د ننګرهار د ولایتي ادارې چارواکي وایي د تورخم جلال آباد د دویمې لارې پر جوړېدو کار روان دی او د ترافیکي علایمو په برخه کې به اړونده ادارې اقدام وکړي. افغانستان د هغو هیوادونو په سر کتار کې دی چې د ترافیکي پیښو له امله د مرګ ژوبلې کچه پکې خورا لوړه ده.
د کابل تورخم پر لویه لار هم په ورځني ډول ګڼې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې له امله یې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. عام خلک او موټر چلوونکي وایي د دې لارې په ډیری برخو کې ترافیکي نښې موجودې نه دي، نو ځکه د موټرو چپه کېدو او ټکرونو پیښې ډیرې شوي دي. ترافیکي نښې نښانې نه لري وروره ښه د ګولایانو کې د دغه کې نه د سپیډ یو درجه لري نه د نشان لري د سټاپ چې پسلو دلته راشه دې امله دا وروره ډېر زیات ټکرې کېږي. او جلال آباد او کابل لار باندې هر ورځ ټکرونه دي او ترافیکي نشان نشته. موږ دا غواړو چې دا سړک به هغه شي آزاد شي. دولت باید داسې ترافیکي داسې علامې ولګوي. بعضې ځایونو کې اوس ګوره چې بیخي باید غټې شیشې باید ولګوي چې اخوا نه موټر راشي که نه چې یو ډریور پوه شي چې ولا دا موړ دی اخوا نه موټر راځي. سمیع الله چې د کابل جلال آباد په لویه لار له 5 کالو راهیسې مرسډیز موټر چلوي د موټرو د ټکرونو ګڼو مرګونو پیښو شاهد پاتې شوی دی. نوموړی وایي د ترافیکي نښو نشتوالی او د سړکونو تنګوالی د ترافیکي حوادثو عمده عوامل دي. دې لار باندې خو ډېر مشکلات دي، ترافیکي پیښې بیخي زیاتې دي، نښې نښانې نشته. که بعضې ځای کې هم هغه لیدلې خرابې شوي خلکو وړي دي بېرته حکومت یې نه جوړوي، غم یې نه خوري. اول دا بېګا درته ښایي 8 بجې مایپټ ته راغلي او 2:30 بجې بېرته مایپټ بېرته منتقل. د کابل تورخم لویه لار کې د موجودو ترافیکي مشکلاتو په اړه د مسؤلو ادارو نظر ترلاسه کولو باندې بریالي نشو، خو د ننګرهار ولایتي ادارې مسؤلین وایي د کابل تورخم 2یم لاین سړک جوړولو باندې کار روان دی چې له پای ته رسیدو سره به ازدحام کم او ترافیکي حوادثو کې هم کموالی راشي. په ځینو سیمو کې ترافیکي علامې نښې نصب شوي دي، ولې په ځینو سیمو کې لا هم اړتیا ده موږ په دې اړه لازم سپارښتنې وکړو ترافیکو مسؤلینو ته. دې ترڅنګ د سړک د تنګوالي موضوع هم د حل کېدو په حال کې ده، ځکه کابل جلال آباد او جلال آباد تورخم 2یم لاین سړکونه عملاً کار پرې روان دی. کله چې دا بشپړ شي نو سړک پراخېږي، ترافیکي پیښې هم کمېږي. د کابل تورخم پر لویه لار د ترافیکي پیښو په اړه دقیق معلومات په لاس کې نشته، خو په ورځني ډول د ګڼو ترافیکي پیښو له امله ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسي جرګې د ایران پر وړاندې د جګړې لپاره د ډونالډ ټرمپ د واک کمولو پریکړه لیک منظور کړ. په دې پریکړه لیک کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ته ویل شوي چې د ایران خلاف تر هغه پوځي عمل نشي کولی چې د دې هیواد له کانګرس څخه اجازه نه وي اخیستې. خو په دې پریکړه لیک کې ډونالډ ټرمپ دا واک لري چې پر هیواد د کوم ناڅاپي برید د دفاع لپاره له خپل واکه استفاده وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسي جرګې ډیری غړي یې ډیموکراتان دي. 13 ورځې یاد پریکړه لیک ته 240 مثبت او 194 منفي رایې ورکړې. له بله پلوه داسې انګیرل کیږي چې دغه پریکړه لیک به د دې هیواد په مشرانو جرګه کې چې اکثریت جمهوریت پال دي له ستونزو سره مخ شي. بلخوا د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو وایي د ترلاسه شوي اسنادو له مخې اوکرایني مسافر وړونکې الوتکه چې په تهران کې نسکوره شوې په توغندي په نښه شوې ده. نوموړی زیاتوي استخباراتي معلومات ښیي دغه مسافر وړونکې الوتکه چې د ایران له امام خمیني هوایي ډګر څخه تر الوتنې څو شېبې وروسته غورځېدلې د ایران له ځمکې څخه هوا ته توغندیو پر مټ نسکوره شوې ده. پر کاناډا سربېره امریکا متحده ایالاتونه او فرانسه هم وایي کیدای شي چې دغه مسافر وړونکې اوکرایني الوتکه پر توغندیو رانسکوره شوې وي. بلخوا ایراني چارواکو د خپل پخواني دریځ پر خلاف ویلي دوی د امریکا متحده ایالاتونو د هوایي پیښو د څېړنې ادارې او نورو نړیوالو کارپوهانو ته بلنه ورکړې چې په تهران کې د اوکرایني الوتکې د راغورځېدو پیښې په اړه څېړنو کې له دوی سره مرسته وکړي. دغه الوتکه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ایران له امام خمیني هوایي ډګر څخه تر الوتنې سمدستي راغورځېدلې، پکې د 10 افغانانو په ګډون د ایران، اوکراین، کاناډا او سویډن اتباع سپارول چې ټولو خپل ژوند د لاسه ورکړی. او په نایجیریا کې په یو ترهګریز برید کې د دې هیواد 25 سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. که څه هم تر اوسه د شوي برید پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو ویل کېږي چې دغه برید به داعش وسلوالې ډلې او القاعده پورې تړلو کسانو کړی وي. په همدې حال کې د نایجیریا حکومت هم د برید پخلی کړی او زیاته کړې ده چې
په دې پیښه کې 63 وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت هم د دې هیواد پر یوې پوځي اډې د وسلوالو په برید کې د یاد هیواد 71 سرتیري وژل شوي ول. اوسنۍ خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.